احمد مسعود د افغان جنو مکتب خوشي کولو غوښتنه د طالبانو څخه کړې ده. احمد مسعود وایي ډیر وخت وشو چې افغان جنې او پوهنتون ته ښځې نه پرېښودل کیږي. د طالبانو حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې افغان جنې دې مکتب ته پرېښودل شي او افغان ښځو ته دې خپل حقونه ورکړي، کوم چې په اسلام کې دي هغه حقونه دي د ښځو ته ورکړل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. اوس څه باندې 800 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي تړلي دي او پوهنتونونو ته هم نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د مسکو په ناسته کې ښاغلي مسعود د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې وې چې د نوموړي په ټکو د ټول نیمایي وګړي له لیک لوسته لرې ساتلي دي. په تاجکستان کې هم ځینو پخوانیو چارواکو تېره اونۍ د طالبانو حکومت پر ضد یو بنسټ په غونډه کې څرګندونې کړې وې. هغوی هم د نجونو د مکتب خوشي کولو غوښتنه د طالبانو څخه کړې وه. طالب ویان دغه ډول غونډو په اړه له غبرګونونو ډډه کوي، خو د ښاغلي یعقوب په څېر ځینې مشران بیا کلکه ناکله په ویناو کې یادونه کوي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.